خبره ان شاء الله ډیره ولا تعالی دې متاسو په دې باندې پوي کی اوس تاسو د دې معنی ته او د دې مطلب ته تاسو وګونی سي الله دې توفیق راکړي ماته د بیانولو او تاسو ته د اوریدو او د پویدو ټولو ته. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام را. الله پويږي په معنی د دې ټکی تلک دا آیات الكتاب آیاتنا دی د کتاب المبین خارا واضحه ان بشکمغا انزلناه نازل کړه دا قرآن دا قرآن لفظی معنا دا لفظ د مصدر د باکدا هغه شی ته لکه مونږ وایو خوړل اوس مصدر دی وای خوړو خرمه یخري او نه یخري وغیرہ دا دینه به نور فکری جوړی شي دي. نو امدارنګي د قرآن لفظی معنا دا پړاوول دا مصدر د حقیقت کې یعنی د دین اوس چې اره معنا جوړي هغه تی جوړیږي مصدر نه بیا معنی جوړیږي کنه نور ټکی تی جوړیږي یعنی هغه کتاب چې پړاولو د پاره ده هغه کتاب چې پړاو شوی ده هغه کتاب چې حکم ده پړاول ده هغه کتاب چې ټول نډر پړاويږي هغه کتاب ته د پکار دي چې پړاوي کې وغیرہ وغیرہ دا دینه به اره معنا جوړوات چې کومه معنا تی جوړي یا کوم انداز کې ته خبره کوي نو هغه په دینو باندې بیا جوړیږي. قرآن عربيا عربی کې لعلکم دې لپاره چې تاسو تعقلون تاسو پوي شئ عربی کې تاسو پوي شئ. د دې څه مطلب ده؟ یو مطلب خدا ده چې عربي ژبه کې چې کم ځای کې الله تعالی کم کتاب نازل کړی دی د هغه الله تعالی په مغي خلقو په ژبه کې نازل کړی دی د لپاره چې د هغه اولینی مصداقونه هغه خلق جوړ شي او هغه خلق به د نور خلقو لپاره نمونه جوړ شي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د عربی ژبه ولو هم د غرنګ نور صحابه کرام اکثر د عربی ژبه ولو نو دوی د ژبه په اصل باندې پوي شو او بیا عملی نمونه مونته خدا او بیا صحابه کرام په صورت کې نو مونږ چې کوم ټکی باندې کوم معنی باندې کوم مطلب باندې نه پویو نو مونږ فورا رسول الله صلی الله علیه وسلم او یا د صحابه کرام ته ګورو نو مونږ ته پته ولګي مونږ ته باندې ولګي. دا یو خبره شو. دویمه خبره ده چې په ټولو ژبو کې بهترینه ژبه اوسه پوری چې څومره دي د زرګونو ولکونو ژبه په دې ټولو ژبو کې اوسه پوری ټولو نه بهترینه ژبه او ټولو نه جامع ژبه چې په لږه خبره کې یا لږ ټکو کې ډیر زیاته خبره راځي دا مقام صرف عربی ته حاصل دی بلې ژبه ته دا مقام حاصل نه دی. او د دې ټول نه لوی دلیل دا دی چې څومره ژبې دي په دنیا کې دا د عربی نه غټي دي. د عربی حروف تهجی ک الف او همزه موږ بالکل دا 29 دي 29 کني 28 دي دا او د مقابله کې نور چې څومره دي هغه دینه غټ دي ادینه غټ دي. نو هر غټ شی وړ طرف ته راتلی شي او ورکوټه شی غټ طرف ته نشي تللی لکه دا ورکوټه مایک ته دا غټ ته مونږ دا وړو کې کول شي وې ټکو زور پیو کې وغیرہ خو کدا دې ترسو نو دا بن رسیږي. نو هر چا چې هر ژبه دا کاغلب کوشش وکړي نه عربي طرف ته راتلی شي هغه عربي طرف ته راتلی شي. همدارنګه دا د جنت ژبه ده د جنتیانو ژبه ده همدارنګه دې ته دا کمال حاصل ده چې لکه ډېر لک ټکه تاسو ماورې موږ ته کمزوري علم ولا خلق بیا نور غټ عالمان بیا لوی مفسرین دا غوي وټکی څومره لوی تحقیقات او څومره لوی تفسیر په غیبه ډک شوی نو دا کمال په عربی کې ده دا کمال په عربی کې ده. او د نور تفصیلی واقعات هم تیر شوی دي چې خلکو کله مقابله کوله رسول الله صلی الله علیه و سلم په وجود کې چې موږ د عربی د ژبه یا د قران ژبه مقابله کوو نه شو کوله او دا کمال دی قران کریم ته او د عربی ته حاصل ده. نحنو موږ نقص قصه بیانو حال بیانو تاسو ته موږ علیکا پتا باندې احسنا ډیره خیستا القصص هغه قصه د دې لفظي معنی نقش قدم د قصې لفظي معنی دا نقش قدم ته ویلږي یو کس د ستله تاغه پسې رواني نو قصې د ذکر قصه وای د مخکینه سره چې څنګه تیر شوی دی هغه واقعیات په خله باندې بیان کا ندی وجنه بما پدې ان په هغه خبره او حینا چې مونږ وحی کړي وا الیک استا طرف ته هاذ القرآن د دې قرآن پدې چې مونږ د قرآن وحی کړي دتا ته نمونږ د دې هغه قصه بیانو تا وان كنت اگر کویت من قبله د دې نمخ کې لمن الغافلین د نا خبرونه ته خبر نه وي مخ کې او د یوسف علی السلام باره کې د مکی خلق اډو سره د نوم خبر هغه د ابراهيم عليه السلام د کیسو د عیسی عليه السلام او د موسی عليه السلام کیسو نه خبرو دا کیسه سره اوته چرته بیان شوی نه نو هغه خپل په حیران شو چې دا دومره تفصیل سره او دا دومره لوی واقعیا شوی دا یسهر کلا قال چې اولی یوسف علیہ السلام لابیه خپل پلار ته دا تقریبا په دی وخت کې ده دا کم چې ورشه حمزه کم چې واقعات خلقو لیکلي دي تاریخي تقریبا 17 سال ولس کال عمر او د یوسف علیہ السلام تقریبا اندازن
یعنی غالب ګمان ده لابيه خپل پلار ته یا ابت ای زما پلارا انی بشکز چما رأيت ما ولدل 11 یولس 11 لس یولس کوكبا ستوري والشمس او مرسترغا نور والقمر او سپوږمۍ رأيت زویلما هم اغي رأيتهم زغورما اغي لی چې ماته ساجدين سجده کوونکې دي ماته سجده کوي نو لست دورونو یو لسم دیو او یو لسرونو دو لسم دیو او یو پلار او یو مور هغه معنا وکړه یعقوب علیہ السلام نو هغه په دې معنی باندې چونکه دې معنی هی کی یعقوب علیہ السلام ته د اندازه ولګیدا چې دا سړی دما بچي الله تعالی هغه درجه تر رسون کړي چې دا ټول بمګه دې ته تابعدار کیږي واره او دغه خوب او چې یعقوب علیہ السلام په ذهن کې وو او دغه خوب هغه ته اطمینان او چې هغه خوب چې یوسف علیہ السلام لیدل او دا بخامخ عملی کیږي دا برازي دغه و چې هغه د په انتظار کې هم یا هغه معلوم هم هغه خبره قال اولی یعقوب علیہ السلام پلار دی یوسف علیہ السلام یا بنی ای زما بچیا لا تقصص دا قصه بیانوا دا خوب مو بیانوا رؤیا کا دا خوب خپل خوب دی ته بیانوا رؤیا دریاتن نه دی لیدو ته ویل کی عام طور باندې دا خوب لیدو ته استعمالي کی دا لفظ علی اخوتک دا خپل ورونو ته فیکیدو کني دی وجود کی چل دی بتا ته چل جوړ کی لکا تا د پارا کیدن سے چل تا د پارا بچل نو کی ان بشکا الشیطان شیطان للانسان انسان د پارا عدو دشمن دے مبین خکارا هغه خکار دشمن دے ځکه چې یعقوب علیہ السلام ته هم د دې اندازه لګیدلې و چې دا بنځه ورونه په تاریخ کې راځي چې دا څلور بیبیانې وي د یعقوب علیہ السلام او یعقوب یوسف علیہ السلام او د سکورور بنیامین دا د نکشر بنیامین دا د یوې مور نو او د لسرونه د بلې مور نو او دې ته دا اندازه وا چې د خپل کې دی لګیږي نه د بشرانو د سره قصتو کې نه کوي او د دې قصتو کې ني وجه دا وا چې یعقوب علیہ السلام مینا وضعیت یوسف علیہ السلام سره د هغه د خوې او د اخلاق په بنیاد باندې او هغه ورستو ثابت شي استاد تمخ کې لکه تاسو کور کې بچي وي چې کم کور کې ماشوم شیطان وي اوران وي هغه ون بزت کې غواړي سختی غواړي وهل ټکول غواړي او چې کوم د پلار ډیر تابعدار وي شریف وي او هغه سره مینه کوي دا د انسان په فطرت کې اگر د تکلیف دواړو د پاره ناقابل برداشت دي تکلیف چې براشي هغه د پلار امور د پاره ناقابل برداشت دي خو دا غیر د خوش اخلاقی په بنیاد باندې وکذالک اوم د غرنګي یجتبیک تاب خوخ کی الله تعالی غرب کی دی او غرب دی کی الله تعالی ربک رب دستا ويعلمک او تاتب اخی الله تعالی من تأویل الاحاديث من تأویل د تعبیر الاحاديث د خبرو دا خو لفظي معنی ده چې تعویل وای انجام ته اصل حقیقت او حدیث جمع د حدیث حقیقت د خبرو تا د الله د خبرو حقیقت وخی نو عامه معنا خو دې ته د خوب بیانولو کړی ده خدا معنا محدود د یوسف علی السلام په شان کې کافی نه ده الله تعالی بتا تا علم در کی تب پوښ الله تعالی به پوي هغه صلاحیت در کی تا لکه څنګه پیغمبرانو شان سره مناسبه ده څنګه پیغمبرانو شان سره مناسبه ده نو او بخیتا تعالی او بخیتا تعالی حقیقت د خبرو تا د بلا دا صلاحیت در کی طاقت بدر کی ويتم او قرب کی نعمته نعمت د هغه ان د الله تعالی علیک پتا باندې والا آل یعقوب او په یعقوب علیہ السلام اولاد باندې کمال کڅنګ اتمها هغه تمام کړو هغه ور کړو علی ابویکا استامور پلار باندې استا پلار ونک باندې ابراهیم علیہ السلام ته اشاره ده او دا غزوه اسحاق علیہ السلام او دا غزوه یعقوب علیہ السلام او دا غزوه یوسف علیہ السلام نو ټول پیغمبرانو من قبل دین اولاندی ابراهیم چې ابراهیم علیہ السلام او اسحاق علیہ السلام ان بشک ربک رب دستا علیم په ده حکیم خاوند حکمت ولده لقد بتحقیق سرا کا نشتا فی یوسف واقع یوسف علیہ السلام کې و اخوته او داغه پورونو کې آیات النشانه للسائلین د سوال کوونکو د پاره پختنه کوونکو د پاره اول نشانات خو هم دي مکی ولده پاره دي چې دوی پختنه کوي او دین اورستو چې هر سړی د یعقوب علیہ السلام او د یوسف علیہ السلام کسی نه ځان خبري هغه د پاره بدی کسی کې نشانات دي الله تعالی دې موږ تاسو ته باغ باندې پوي کې ولله عمل کولو توفیق راکړي از هر کلا قالو چې اوه دوی